اوس چې بالا افغانستان دولت امریکا ملل متحد دنیا پاکستان کې دروغ نه وایي بالا دې خلکو ته وخت نه ورکوي بالا د موضوع نه ځنډوي دلته روزانه په دا اوس شپو کې دوی خلک لګیا دي دلته اوس هم بیچارهګان دغه د طالب په نامه خلک وزغلوي خلک په وژني وایي موږ دلته په قطر کې په دې ګاټه کوو څنګه ګاټه پکې دلته په قطر کې ورسره ناست خو د امریکا سره وزارت امریکا راولي د اشرف غني په ځای هم شي اشرف غني په ځای دې شنی خو د اشرف غني کار اساس غواړي تا مخکې ورته کړی دي خو ډېر اعتماد اوس در باندې لري نور افغانان بالا مه وژنه علانن دا ورته ووایه ورته د اشرف غني کار موږ کوو داسې ووایاست د اشرف غني کار ورته موږ کوو د کرزي کار موږ کوو ټول افغانستان کې چې مسلمان سه هغه موږ درته وژنو بیا د امریکایانو ملل متحد سره راځي دا زه ته لاړه ښیم تی افغانستان کې قدرت غواړي تی د پاکستان د ګټو دپاره په افغانستان کې باید واک ولري چې هلته د پاکستانیانو ګټې په دې ځای کې خوندي وساتئ د ایرانیانو د خوندي وساتئ تاسو د قدرت پسې یاست تاسو د اسلام پسې نه یاست نو زه هم چې تاسو د اسلام پسې نه یاست تاسو اسلام اصول تر پښو لاندې کړي دي جهادي ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي خپل مسلمانان کفارو ته وژلي دي بیا په قطر کې به صرفه نه کوئ وقفه به نه کوئ تعطیل به نه راولئ وخت به نه ورکوئ نور بلا د افغانانو د جنګ سبب نه جوړېږي دغه جنګ یو منطق نه لري دا جنګ شرعي دلیل نه لري چا دپاره زما دغه نظر دی ولو که دا خلک دسیسې لري د دوه تشا ولو که دسیسې موجودې دي ډیورنډ کرښه خرڅه کړې ده په دغه باندې زه دا وایم جوړه وسوه دا خلک به راشي دې وطن ته دې وطن ته چې راغله زه دا وایم چې افغانان به انشاءالله پر یو ټغر به سره ټول شي ولو که په هر مشربه مکتب کې خو دغه بهانه به بالا ورڅه ټوله شي ورکه شي چې زه جهاد کوم او زه په دې خبر یم چې جهاد نشته زه په بنیاد خبر یم چې جهاد نشته زه دغه ماده غواړم چې ورکه کړم دا ماده باید ورکه شي د جهاد تر نامه لاندې بیا منطق دلته نه څه څوک جهاد کوي زه د دغه سولې د راتلو زه لښکر یم نن زه د دې سولې لښکر یم هغه څوک چې دا نه مني هغه به زه وهم انشاءالله دا به راولم بله خبره چې انډیوال دا خبره وکړله هغه پوښتنه مې بله یاده شوله هغه د غورځنګ صاحب دا دویمه پوښتنه څه وله دویمه پوښتنه تواب صاحب تا ته به نه عزیز صاحب تا ته به نه وه در معلومه دویمه پوښتنه چې د تیر تاریخ په اړه باندې هغه پرېږده اوسني حالت کې زما په نظر باندې چې موږ او تاسو باید په دغه باندې وکړو په دې باندې وکړو د خبرو اترو باندې وکړو ولو که دا د خلکو له لوري تحمیل شوې سوله اوسېږي ولو که دا د خارجیانو په خوښه اوسېږي مقصد تاسې هم ووایي چې تاسې وایاست په خپلو خبرو کې تاسې د صلح لښکر یاست نو د دې په خاطر باندې چې چېرته خپل ادعا وکړي موږ او تاسې رښتینی اوسېږو راځئ چې دغې صلح دپاره کار وکړو او تاسې عملا چې ستاسو په ویناو باندې ستاسو ادعاو باندې تاسو لګیا یاستئ کار کوئ د دغې صلح دپاره ښه به دا وي چې په اوسني حالات کې موږ او تاسې ټول د دغې خبرو اترو حمایت وکړو او د کرکې او نفرت څخه لاس واخلو تر یو محدود وخته پورې زه دا نه وایم چې دایمي ورڅخه لاس واخلئ که د خبرو اترو نتیجه ورکړله باید چې موږ دغه کار دایمي وکړو که خبرو نتیجه ورنه کړله د هغې نه وروسته زموږ او ستاسو څخه دغه لایفونه زموږ او ستاسو څخه دغه خپرونې دا چا نه دي وړي راڅخه نو راځئ په دغه اوسني حساسو شرایطو کې د دغې افغان ملت باندې لږ زړونه ودردوو لږ پرې رحم وکړو او د دوی د ښه آیندې دپاره دغلته د یو ارام ژوند په خاطر باندې د دغې خبرو کوم چې په قدر کې روان دي حمایت یې وکړو چې ورپسې تبلیغات ونه کړو ورپسې څرګندونې ونه کړو بې ځایه زه وایم چې لږ وار وکړو چې نتیجه څه راوځي د هغې څخه وروسته خو نه تاسو څخه مولوي صاحب سنګر چا نیولی دی او نه زموږ څخه لایفونه چا نیولي دي بیا کولی شو چې هر هغه جهاد چې ملامت اوسېږي هغې پسې بیا خپرونې وکړو او تاسې ورسره وسلوال مقاومت بیا وکړئ که څنګه ستاسې خوښه ده مننه ګوره ثواب صاحب زه نن په دې لایف کې دې دپاره راغلی یم چې زه د دغه سولې د دغه مذاکراتو یا پر دغه مذاکراتو د نږدې پر مرتب کولو باندې زه بحث وکړم زما هدف دلته دا دی زه غواړم دې ته وده ورکړم زه غواړم دا خلک تشویق کړم زه غواړم ملت په دې باندې پوه کړم چې ټول ملت په یو اواز دا ووایي چې دلته دنیا ملل متحد پاکستان که دروغ نه وایي دا خلک دې راټینګ کړي دا خلک دې راټینګ کړي دا خلکو ته دې ووایي زه وایم بالا منطق دلیل زه خلکو ته ورښیم بالا دې وخت په دغه موضوع کې نه تېروي تعطیلات یې نه ورته راولي دغه موجوده روزانه افغانان وژل کېږي دا اوس زه درته وایم زه یې وژنمه دوی ما وژني دوی په دغه افغانستان حکومت سره افغانستان حکومت د دوی سره لګیا دی دغه موجوده جنګونو دپاره چې فعلا دا خلک وخت ورکوي دغه دپاره زه مشروع دلیل نه لري دا خلک مشروع دلیل دا معنی چې افغانۍ څوک وژني تر اوسه پورې مې دا لري چې موږ جهاد کوو زه غواړم دا ملت نن په دې باندې پوه کړم چې د قطر مذاکراتو پر سر نتیجه مرتبول فرض دي ځکه په دې باندې د زرګونو افغانانو د قتل مخنیوی کېږي هغه قتلونه چې هغه یو شرعي دلیل نه لري
ګورې شریف درې ځله تومنې لري خو بیچارهګان په دا شیلو کې اخته دي په دې حقیقت نه دي پوه چې زموږ رهبرانو مخکې ته کړي دي یا اوس په قطار کې څه کوي یو بیا دلته کشف شنوالی په قطار کې زغلي یوه ته دا خبره کوي تاسو پنجابیان دلته وینئ و زه دغه ساده تاریان پاتې یم پنجابی خو ستا سره دلته نه ده راځي ستا سره به دلته نه کښېني بیا ته ورغلی هلته د سولې دپاره ورغلی که چېرته دا زورور وای او دومره تېزې خبرې دې کولی خو د کابل په دروازو به ورختلی وای ته هلته چې ورغلی هغه سړی ما درته وویل هلته د دوستم زوی هغه منطقي خبرې کوي هغه ډېر منظم روان منظم په نزاکت خبرې کوي دی اوس ورته شین کېږي په قطر کې ناست دی اووه کاله په قطر د امریکایانو په دفتر کې کښېناست د امریکایانو په مرکز کې کښېناست میلیونو ډالرو مو دلته وخوړله اوس هم په دغه مذاکراتو کې بې نزاکته کارونه بې نزاکته برخوردونه د دغه خلکو په مابین کې سره کوي زه دا هم هر څوک چې دیموکراتان دي غربیان دي کمونیستان دي طالبان دي اسلامي امارت ځان بولي اوس خو ورغلي دې دپاره سره کښېنئ په اخلاقو سره کښېنئ خپل مابین کې با نزاکته خبرې سره وکړئ دا د افراطي او تفریطي خبرې چې مو سره کولې دا خو په جنګ کې باید سره کړي وای باید د کابل پر دروازو ورختلي کابل هم په زوره نیولی وای اوس خو دا د کابل د په زوره نیولو معنا دا نه لري چې ته په قطر کې وکړې کېږي ناست ته خو دې دپاره ناست چې ما ته مې ورته راکړه ته خو دغه درشل کې ناست خو دا خپل شی واړوه هغه به در ګزار کړي نو خو ته په زور به ته وتې وایه ته دلته خلکو ته وایه چې دلته تیس پنجابیان ولیدله زموږ زور مو څه زور لري قطر دفتر تا جوړ کړی و قطر دفتر چې اول ورځ خلاص و اوله ورځ ته ګوره خبره درته کوم موږ سره ناست وو په دا کوټه کې سره ناست وو ما ورته وویل مال د قطر دفتر سبا د اسلامي امارت د غرور ورځ ده ما څه چم کېږي ول بیرغ یې پورته کېږي ما سبا د اسلامي امارت د بېعزتي ورځ ده ګورې زه غیب نه درته وایم دا خبرې زما دا واوري هر څوک چې په دې لاف کې دي او نور افغانان چې اوري بیرغ پورته سو سبا بیرغ ته مازدیګر به ښکته سو هغه لوحه هم ورته ښکته سوله هغه انډیوالانو ته ما ټلیفون وکړ ما اسلامي غرور څه زو و خلکو ما تاسو شعور نه لري شعور